اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت شپږ اویایمه برخه. په تیره برخه کې مو د خیبر د غزا بیان تر دې ځای پر رسولی و چې حضرت علي رضی الله عنه ته رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ بیرغ ورکړ. چې کله حضرت علي صاحب بیرغ واخیستی، بیا هم يهود د پخوا پر شکل باندې تر کلا راووتل، خو علي رضی الله عنه د خپل لشکر سره پر شا باندې تللی شروع کړ. د يهودو په مقابل کې عقب نشینی کوله، یعنی پر شا باندې تللی. يهودو فکر وکوي چې مسلمانان ماتیږي او شکست خوري، نو نور هم ورپسې وردمخه شول. علي رضی الله عنه پر شا ځي او يهود په پسې دي، وار په وار وردمخه کیږي. اصحاب کرام په تعجب کې دي چې دا څنګه پیښه ده، زموږ لشکر ولې د ماتې په حالت کې دی؟ نور مسلمانانو کولای شوای چې پر يهودو حمله وکړي، مګر دا اجازه نشته چې څوک دې تر بیرغ د مخه سي. علي رضی الله عنه نور هم پر شا باندې روان دي. يهود بیرته ځین راوګرځېدل. د هغو په زړه کې یو شک او شبهه ور پیدا شو. کله چې يهودو په بیرته ګرځېدلو شروع وکوله، اوس غواړي چې کلا ته ننوځي. هلته د دوو طرفو څخه د کمینه مسلمانان پر راوغورځېدل. علي رضی الله عنه د مخله د قلا د دروازې په چپه او راسته طرف کې دوه کمینه ورته نیولې ول. کله چې يهودو په بیرته تللو باندې شروع وکوله، نو هغه دوی ډلې چې په کمین کې ناستې وي هغه ورته راپورته شوې او د قلا او دروازې ته وروځغستل، غواړي چې دروازه خلاصه پاتې شي. يهود پوه شو چې مسلمانان دروازه راته نیسي، نو دوی هم مخ پر دروازه باندې په ځغستا شول. يهود او مسلمانان دواړه یو ځای د قلا او دروازې ته ورسېدل او د قلا د دروازې سره شدید جنگ شروع شو. يهود غواړي چې ننوځي او د قلا دروازه بند کړي، او مسلمانان بیا غواړي چې دروازه خلاصه پاتې شي او مسلمانان ورننوځي. خو د حضرت علي رضی الله عنه د دغه صحیح نقشې په سبب د يهودو په وسه نسوه پره چې دروازه پاتې کړي او دروازه دې بند کړي، او مسلمانان هم دغه دروازې ته ورننوتل. يهودو په تیښته شروع وکول، هغه نور قلاو ته تښتي، او يهود دغه د نعیم د قلا څخه وار په وار په تیښته باندې وځي او بلې کلا ته ځان رسوي. څو د ډیر جنگ وروسته څخه دغه د نعیم کلا د حضرت علي رضی الله عنه پر لاس باندې فتح شول، او يهود د دې قلا څخه واغه بلې قلا ته چې د صعب ابن معاذ قلا و الته ولاړل. نو د خیبر اوله قلا چې د نعیم قلا و د الله جل جلاله په اراده باندې د حضرت علي رضی الله عنه پر لاس باندې فتح شو. دغه فتح د ټول خیبر د فتح شروع و. د دغه قلا په نیولو سره مسلمانانو د يهودو څخه هیڅوک بندي نه ونیول. ټول يهود ولاړل او ځینوي تښتېدل، ځانونه اخلاص کړل. اوس يهود د صعب ابن معاذ په قلا کې موجود دي او هلته مسلمانانو دوی محاصره کړه. دغه د خیبر دویمه قلا چې د صعب ابن معاذ قلا و، د مسلمانانو د طرف څخه ټینګه محاصره پر ولګېدل، او رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو بیرغ په دې وخت کې حباب ابن منذر الانصاری رضی الله عنه ته ورکړي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم همیشه بیرغ د یو نفر څخه بل نفر ته نقل کوي، او په دې کار کې دوه فائدې وي. یو دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو شرف پکې معلوم شي، او بل په دې کار سره ټول قبيله خوشاله کېږي، لکه اوس او د خزرج قبيله او د سنور قبيله. نو ځکه بیرغ به همیشه د یو نفر څخه و بل نفر ته نقل کوي. هغه قلا چې مسلمانانو فتح کړه چې د نعیم قلا و، هلته خوراکي مواد ډیر کم ول، ځکه اصلا دغه قلا ته خوراکي مواد د هغه بلې قلا سره چې د صعب ابن معاذ قلا و، د هغه قلا سره ورته راوړل کېدل، او فقط دونه خواړه به ورته راوړل چې د دې د یوې ورځې گزاره به کېدل. څنګه چې د مسلمانانو خپل خوراکي مواد خلاصوي ول، او په دغه قلا کې هم مسلمانان
دونه خواړه نه کړل پیدا چې د دې گزاره په وسی نو په مسلمانانو کې لوږه شروع شوه تر داسې اندازې چې د بني اسلم قبیله دا هغه څوک دي چې په حدیبیه کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګری ول او اوس په خیبر کې هم ورسره دي دغه د بني اسلم قبیله چې په مدینه منوره کې د انصارو سره ژوند کوي د دوی څه نفر و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلل او شکایت ورته وکړي یا رسول الله ډیر لوږې په عذاب او ډیر سخت وږي او شی هم نشته او دلته د رسول صلی الله علیه وسلم سره هم د خړلو لپاره شی نشته نو اوس پوره لشکر دی او خواړه غواړي او هیڅ شی هم نشته رسول صلی الله علیه وسلم دعا وکوله ول الهی ته د دوی په حال باندې خبر یې او دا درته معلومه ده چې د دوی سره قوت او طاقت نشته او زما په لاس کې هم شی نشته چې دوی کې ورکم نو الهي دوی ته هغه قلا ور فتح کې چې په هغه کې خوراکي مواد ډیر وي خیر او برکت پکې وي خو د يهودو بیا هغه لو قلا او هغه چې خوراکي مواد ډیر پکې دي هغه دغه د صعب ابن معاذ قلا چې دا اوس محاصره ده په دا بل ورځ په سحر کې د يهودو د قلا څخه یو پهلوان راووتی چې نوم یې یوشع او د مسلمانانو څخه د جګړې او د مبارزې لپاره نفر وغوښتي حباب ابن منذر رضی الله عنه وروتی او يهودي ډیر ژر مړ کړ او د يهودو څخه بل نفر راووتی دا هم غواړي چې جنگ او مبارزه وکړي دته د انصارو څخه یو نفر وروتی او بیا يهودي مړ کړ په دغه ورځ دغه یو په یو جنگ او مبارزه کېدله يهودو د جنگ لپاره په ډلهیز شکل باندې د قلا څخه نه راووتل چې دروازه خلاصه شي څنګه چې مسلمانان ډیر وژول هلته د خیبر په شاوخوا کې د خرو یو غلط یریدل مسلمانانو دغه خره ونیول او حلال کړ د خرو په پخولو یې شروع وکړه مسلمانان وژي دي د خړو د پاره شي نه لري اوس واړي چې خره پاخه کې او وی خوري کڅم په پخوا کې دوی د خرو غوښه نه خوړلې او دا عادت هم نه و مګر اوس د ډیر لوږې په سبب مجبور دي او رسول صلی الله علیه وسلم هم نه دی خبر ورسته رسول صلی الله علیه وسلم د لشکر د خبر او د حال د نیولو د پاره پر لشکر ګرځیدي ویل دل چې دیګونه باندې دي او په وښو ډک دي نو وی فرمایل چې دا چشتي صحابه کرام وویل یا رسول الله خرم پیدا کړ او بیا حلال کړ اوس غواړو چې غوښه بخښي کو او وی خورو رسول صلی الله علیه وسلم د خره د غوښو د خړل څخه منع وکوله او د خره غوښه حرام کړي د خره غوښه په دغه وخت کې او په دغه ځای کې حرام شوی یعنی د مخه په اسلام کې د حلال او د حرام حکم نه موجود مګر دلته د حراموالي حکم وشو دا حکم د اهلی خرو په متعلق او په باره کې دی دغه خره چې د خلکو سره په کورو کې دي یو خو هغه وحشي خره دي چې په ځنګلو او په غرو کې اوسېږي د هغه غوښه به حلال دي او په دغه ځای کې یعنی د خیبر په غزا کې رسول صلی الله علیه وسلم د متعین نکاح هم حرام کړ د متعین نکاح هغه موقتی نکاح ده چې د معین وخت لپاره نکاح تړل کیږي او د وخت تر تیریدلو وروسته هر یو په خپل کار پسې ځي چې اهل تشیع تر اوسه پر جائز بولي او دغه نکاح په دوی کې کیږي او په دې ځای کې پر مسلمانانو د ټولو هغو حیواناتو غوښه حرام شوه چې چرونکي داړي لري یعنی هغه څلور تیره اوږده نیشونه لري او دا رقم د ټولو هغو مرغانو غوښه پر حرام شوه چې د نور مرغانو د چرولو لپاره تیرې منګولې لري نو هر هغه حیوان چې د چرولو لپاره نیشونه لري او هر هغه مرغه چې د ښکار لپاره منګولې لري غوښه حرام دي دغه درې کاره د خیبر د فتح په وخت کې د صعب ابن معاذ د قلا سره حرام شول يهودو به همیشه د خپل قلاو ساتنه او حفاظت کوي څوک نسوي ورنږدې کېدلای ځکه په غشي وشتل خو کله کله به د دوی ځینې چوپانان د پسو سره راووتل او پسونه به نږدې وقلاته ماړکل او بیرته بولاړل په دغه ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب کرامو سره ناست دی یو شپانه راووتی او څو پسونه یې راوایستل مسلمانان د لوږې څخه ډیر په تکلیف دي پسو ته ګوري خو د غشو په سبب باندې یو نسی ورنږدې کېدلی رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک به دغه پسو څخه یو څه موږ ته راوړي یو د اصحاب کرام څخه چې نوم یې ابو الیبس رضی الله عنه هغه وویل یا رسول الله زبې راولم رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ورسره راول نو دغه صحابي قرار پناسته او بچ کېدلو باندې پټ ورلی ترڅو چې پسو ته شور نږدې سو په یو وار د خپل ځای ور وغورځېدی او د پسو پر طرف یې ور وځغستل دغه نور اصحاب کرام ورته ګوري
او صحابه کرام وایي چې موږ په تعجب کې ورته حیران یو چې داسې کله پسو ته ورورسېدی نو یو پسه یې په راسته لاس باندې ونیوی او بل پسه یې په چپه لاس باندې ونیوی دواړه پسونه یې لوړ نیولي دي او رازغلي او رارهي دي او داسې بې تکلیفه رارهي دي لکه هیڅ شی چې په لاس کې نه وي نو خلک ټول ورته په تعجب کې دي او ورته ګوري څو چې پسونه یې رسول صلی الله علیه وسلم ته راوړل او ورته ویل یا رسول الله دا ستا مهماني دا د اصحاب کرامو قوت او شجاعت او صداقت اوس نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام ناس دي چې د يهودو ته طرفه د غشو وشتل شروع د غشو باران جوړ کړي او غشي هم تر دون لري مسافې پر رسیږي چې غشي عادتا تر دون فاصله پر نشي رسیدلی دون غشي اوري چې د ډیروالي په سبب باندې مسلمانان زخمي نوی چې یو ګرځوي بل پر مشلسي بل ګرځي بل پر مشلي رسول صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام د سپر په واسطه باندې غشي د خپل ځانو څخه ګرځوي غشي اوري او صحابه کرام د هغو په دفاع باندې مشغول دي چې ناڅاپه او په یو واري د قلا دروازه خلاص شوله او يهودو حمله شروع کړه د صاحب د قلا څخه لشکر راووت او په یو واري هجوم راوړي څنګه چې مسلمانان د غشو په ګرځولو مشغول ول د جنگ د لپاره تیاری او آمادګي نه درلوده خو د يهودو له طرفه شدید جنگ شروع شو نو د دویم وار د لپاره مسلمانان پر شا ولاړل د يهودو حمله دوام لري او جنگ شروع دي تر داسې اندازې چې يهود او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل او مسلمانان بیا هم پر شا ځغلي د جنگ پر میدان باندې بیل رسول صلی الله علیه وسلم او څو نفر اصحاب کرام څخه بل څوک نه سپاره نور ټول مسلمانان پر شا ولاړل دا بیا د صاحب د قلا سره د مسلمانانو دویم شکست دلته رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته ورناري کې الی عباد الله اين تفرون الی عباد الله اين تفرون اے د الله بندگانو زما طرف تراسي چیر تشتي خو بیا هم د دغه ناګهاني هجوم څخه خلک ډیر په ورختای کې دي او زغلي رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورناري کې یا اهل بیعه الرضوان یا اصحاب الشجره ای د رضوان د بیعت خلقو ای د ونی ملګرو بیعت الرضوان خو په حدیبیه کې تر هغه ونی لاندې وسوي وو کله چې صحابه کرامو دغه ژغ واورېدل بیرته راوګرځیدل ځکه دوی هلته د رسول صلی الله علیه وسلم سره پر مرګ او پر نتیشت بیعت کړی اوس رسول صلی الله علیه وسلم په هغه نامه ورناري کړ او دوی هم چې کله دا ناره واورېدل بیرته راوګرځیدل او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دفاع شروع کړ ترڅو يهودي بیرته پر شا کړ د يهودو په دغه ناګهاني حمله باندې د اصحاب کرامو څخه درې نفر شهیدان شول او د مسلمانانو دغه بیرته ژر او ناڅاپه راګرځیدل د دې سبب شو چې يهود بیرته پر شا ولاړ شي او اوس دغه د مسلمانانو بیرته راګرځیدل ناڅاپه او ناګهاني ول يهودو چې کوم نقشه جوړ کړې و هغه عباس او بے فائدې شو اوس يهود ورختا دي يهود پر شا دي او مسلمانان په پسې دي يهود غواړي چې په قلا ننوځي او دروازه بند کړي څنګه چې يهود او مسلمانان سره ګډ او سره خلط دي نو يهودو دروازه نه بند او مسلمانان په قلا کې ورننه وتل اوس نو د رسول صلی الله علیه وسلم په ثابته پاتې کېدلو سره هغه د مسلمانانو شکست په نصر او په کامیابی باندې بدل شو او په دغه حمله د صاحب قلا هم پاتې شو څو نفر يهود بنديان ونیول شول او ډیر يهود وکولای شوای چې وتښتیږي او د زبیر قلا ته هغه چې د خیبر په دریمه حصہ کې و ال تولار شي دغه د زبیر قلا چې کله دی د صاحب د قلا څخه وروزي دا د خیبر هغه درېمه قلا ده دغه د صاحب د قلا په داخل کې ډیر کارونه پیښ شول یو دا چې په دغه قلا کې تر اندازې زیات د خورلو غذایی مواد ول دونه خوراکي مواد موجود ول چې د مسلمانانو د ټول لشکر د لپاره بس او کافي ول لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا کړې و هغه چې و هم شو او بل مسلمانانو په دغه قلا کې دننه صلاح هم پیدا کړ چې په هغه صلاح کې منجنیق هم موجود و منجنیق داسې یو آله ده چې د هغه په واسطه ډیر لوی ډبرې او د ډیر لري فاصله څخه پر دشمن ورغورځول کیږي منجنیق په هغه وخت کې داسې و لکه د نن ورځې توپ رسول صلی الله علیه وسلم د هغه نفر څخه پوښتنه وکوله کوم چې د مخه امان ورکړیو ول دغه اسلحه د چا د لپاره جوړ کړي د يهودو خو د چا سره د جنگ کولو اراده او نیت نه و نو دا د چا د لپاره جوړ کړي هغه نفر وویل دغه شان یې ستاسو لپاره جوړ کړی دي يهودو د مدینه منورې د حمله لپاره ډیر لو نقشه جوړ کړی و چې څه موده ورسته په مدینه منوره حمله کوله
نو د دغه قلا د فتح کېدلو سره د یهودو هغه ورستنی نقشه هم معلومه شوه. په دې کلا کې د شرابو ډیر خمان او بیلران او جی پیدا کړ چې په شرابو ډک ول. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه ټول خمان مات کړي او جی څیرې کړي. یو د اصحاب کرامو څخه چې په پخوا کې د شرابو د چښلو عادت درلود او شراب تر خیبر د مخه مناسب ول، نو خود د هغه منکېدلو سره هغه شراب پرې ایښول، مګر اوس چې ولیدل چې د شرابو ډک ډک خمان ماتیږي او د مخ ته بهیږي، نو اشتها ورته وسوه. شیطان پر غالب شو او شراب یې وڅښل. دغه نفر یې رسول صلی الله علیه وسلم ته راوستی او ویې ویل یا رسول الله، عبدالله بیرته د شرابو وڅښلو ته رجوع کړې ده، بیا یې شراب وڅښل. رسول صلی الله علیه وسلم ور ولاړ شو، خپله مبارکه چوټه یې وکښله او دغه نفر یې په ووهی. دغه واقعات تر هغه د مخه وه چې د شرابو د څښلو جزا نازله سي چې هغه په درو باندې وهل دي. نو په دغه وخت کې د هغه تعزیر او جزا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه نفر ته ورکړ او ټول صحابه کرام امر کړل چې چوټه وکاږي او دی په ووهي. صحابه کرام هم په خپل چوټو دی وهي. دا کار د هغه چا د فارس کاوي و چې شراب یې څښلي وي. دلته نو حضرت عمر رضی الله عنه وویل ورته د الله لعنت وي، ته شراب څښې، الله هغه منع کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمر لعنت مه پروايه، دی د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لري، او ګناهګار دی، مګر بیا هم الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش لري. ایمان په زړه کې ستا، مګر انسان د شیطان پر غالب کیږي، کله کله ګناه یې وسی. مسلمانانو دغه د صعب ابن معاذ په قلا کې یو سړی بندي ونیوی. که ګوري هغه سړی سلام ابن مشکم و چې د یهودو د باچاهانو څخه یو باچا و، مریض و او نیسوی کولای چې وتښتي. رسول صلی الله علیه وسلم د ده په وژلو امر وکوي. نو سلام ابن مشکم د صعب په قلا کې ووژل شو. اوس نو د دغو دوو فتح سوو قلاو ټول یهود د نطاق د منطقې و درېیمې قلا ته چې د زبیر قلا وه هلته ولاړل. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړل چې د صعب د قلا وبامو ته وخیږي او په لوړ اواز سره تکبیرونه ووایاست. مسلمانان هم لوړ وقلا ته وختل او ټول لشکر په لوړ اواز سره د الله اکبر الله اکبر نارې وهي. دونه په زوره تکبیرونه وایي چې د خیبر هغه بلې حیثیته چې قتیبه نومېدله هلته د اوازونه ورسېدل او هلته د یهودو په زړو کې نور هم بیره ورولوېدل. پوه شو چې د صعب قلا هم مسلمانانو ونیوله. دغه د مسلمانانو تکبیرونه د دوی د بیرې سبب وګرځېدل. الله جل جلاله خپل لشکر په تکبیر سره کامیاب کړل. د تکبیر ویل او نشریدل هغه هم په دې ځای کې نشر سوی او ویل سوی دی. الله جل جلاله د تکبیر په ناره کې داسې تاثیر ایښی دی چې کفار همیشه د تکبیر په نارو سره بیریږي او د تکبیر د نارو څخه بد وړي. رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو یو ډله دلته پرېښوله چې د دغو دوو فتح سوو قلا چې د نعیم او د صعب قلاوې دي د دې ساتنه او حفاظت وکړي او په خپله رسول صلی الله علیه وسلم د نورو اصحاب کرامو سره د خیبر و درېیمې قلا ته وررهي سو چې د زبیر قلا ده. د زبیر قلا ډېره مضبوطه او محکمه قلا وه، د غره په سر کې جوړه سوې وه چې نه اسان ورتللی سوی او نه لشکر ورختلی سوی. دغه قلا د یهودو تر ټولو قلاو مضبوطه او محکمه وه. مسلمانانو هر څه کوشش وکوي چې دغه قلا ونیسي، مګر دا کال ډیر مشکل و. د هر طرفه څه چې پر راسي بیا هم نسی کامیابی کېدل او یهودو بیا قصد کړی دی چې د قلا څخه به هیڅ نه راوځو. یهودو یو د بل سره وویل د نعیم د قلا څخه وروتلو هغه یې راسه ونیول، بیا د صعب د قلا څخه وروتلو هغه یې هم راسه ونیول. اوس که دلته یو کال هم کښېنو په والله که ووځو. نو یې مسلمانانو ته وویل چې تاسې د هلته د باندې کښېنئ خو موږ نه دروځو. دلته د مسلمانانو هیڅ لار نه جوړېږي چې قلا ته ورننوځي، ځکه د هاخوا یې په غش ولي د قلا محاصره بیا هم دوام لري، مګر د مسلمانانو هیڅ امید نشته چې دغه قلا دې ونیسي. ځکه څنګه یې ونیسي مسلمانانو ورنږدې کېدلی نه نشي او یهود بیا راوځي نه. د مسلمانانو یوې ډلې ډېر کوشش وکوي چې قلا ته ورسي، خو د ډېره کوششه بعده یې هم څه نه وکول. بلې ډلې بیا کوشش وکوي، د هغو په وسه نه سو کړه. ټول کوششونه چې د صحابه کرامو د طرفه پر دې کلا کېږي هغه ټول بې فایدې دي.
قریبه ده چې مسلمانان نا امید شي ځکه په کومه او په څنګه طریقه سره د کلا ونیسي دغه د نا امیدي په وخت کې یو يهودي چې نوم یې غزال و د نورو يهودو په پټه باندې رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی او د ملاقات اجازه یې وغوښتله اجازه ورکول سوله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره کښېنستی رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل څه خبر دی راوړی غزال وویل خبره دا ده چې دغه قلا نه نیول کیږي د هیڅ چا په وسه نه ده پوره چې دغه قلا دې ونیسي قلا په خوراکي موادو ډکه ده په خلکو او په اسلحو ډکه ده مالونه پکښې دي رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل راغلی چې ما وبېره الله وعده راسره کړې ده چې خیبر به فتح کوم يهودي وویل چې زه هم پوهېږم او زموږ په کتاب کې دا راغلي دي چې خیبر به ته فتح کوې خو زموږ مشکل هم دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو د چیش دپاره راغلی يهودي وویل زه به داسې لار در وښیم چې په هغه طریقه سره دغه کلا تاسې ونیسئ مګر په دې شرط چې ما ته به امان راکړې زما ښځه زما اولادونه زما اقربا او زما ټول مالونه به ته بخښې او هغه به په امان وي بیا به نو زه داسې لار در وښیم چې کلا فتح کوي او ویې نیسئ رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې خوښه مې ده ته او ستا کورنۍ ټول په امان یاست يهودي وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم دغه قلا اوبه نه لري په دغه قلا کې ټول شیان شته اوبه نه لري تی وینې چې قلا لوړه پر غره ده نو اوبه د کومې خوا ورته راځي رسول صلی الله علیه وسلم وویل نو دوی چی يهودي وویل دوی لاندې په غره کې لارې او غارونه جوړ کړي دي چې په پښتو کې موږ نغم ورته وایو یعنی يهودو په دغه غره کې نغمونه جوړ کړي دي چې هلته تر غره د باندې د اوبو د چښلو منطقې ته دوی ورباسي نو دوی د شپې د هغه چونو او د هغه اوبو خواته وروځي هلته اوبه راوړي خو تاسې نه په خبرېږئ رسول صلی الله علیه وسلم په تعجب کې شو ول دغه چینی او نغمونه چیرې دي يهودي وویل چې زه به در وښیم نو د مسلمانانو څه کسان رهي کړل او هغه د نغم وځای ته ورسول هغه ځای وروښوی رښتیا هم هلته دروازه ده او په غره کې نغم دی د دغې لارې څخه یهود د اوبو چینو ته ځانونه رسي او هلته خپلې اوبه پوره کوي صحابه کرامو دغه دروازه وتړله او دلته نفر هم ورته کښېنول يهود چې رالل چې غواړي چې اوس اوبه واخلي که ګوري دروازه تړلې ده اوس اریان سول چې دا څه پیښه شوه بیرته ولاړل څه صبر او انتظار یې وکوی مګر بې د اوبو څخه ژوند نه کېږي نو یهودو بل هیڅ لار او چاره نه درلوده نو د قلا دروازه خلاصه کړه او پر مسلمانانو یې هجوم وروړی ډېره شدیده حمله یې وکوله مسلمانان هم ټینګ ورته ودرېدل او پر یهودو یې حملې شروع کړې څو د شدید جنگ په نتیجه کې د یهودو څخه قلا ونیول شوله نو د زبیر قلا هم د مسلمانانو لاس ته ورغله چې دا د یهودو هغه ټینګه او محکمه قلا وه دا د الله جل جلاله نصرت او مرسته وه چې دغه غزال یهودي او مسلمانانو ته مسخره کوي او دغه لارې وروښوله کنه د دې قلا فتح کېدل هیڅ ممکن نه ول اوس نو مسلمانان د نطاق د منطقې څخه فارغ شول نطاق یې ټول ونیوی او د شق منطقې ته ورلل او هلته د اوبی قلا محاصره کړه چې دغه قلا هم د یو غونډۍ پر سر و رسول صلی الله علیه وسلم ابو دجانه رضی الله عنه امر کوي چې د دغه قلا د حملو او د هجوم مشرتوب ستا پر غاړه دی ابو دجانه رضی الله عنه هم په حملو شروع وکوله پر لپسې حمله کوي او يهود هم دغه حملو جواب وایي دغه د حملو حالت څو ورځې دوام وکوي او په عین دې وختو کې په مبارزه او په الهوانی هم کېدل یعنی نفر په نفر به جنگونه هم کېدل څو یو ورځ د يهودو د طرفه دوه پهلوانان راووتل او د مسلمانانو څخه د مبارزې لپاره نفر وغوښتل خو دغه دواړه پهلوانان د مسلمانانو د طرفه ووژل شول مګر هغه دویم پهلوان چا ووژي د هغه وژونکی د مسلمانانو مشهور پهلوان ابو دجانه رضی الله عنه چې هغه د سره دسمال خاوند دی مګر ابو دجانه رضی الله عنه د يهودو د پهلوان تر وژلو وروسته په یو وار د قلا او دروازې ته وروز غستل په دغه وخت کې مسلمانان هم د سر په قلا ورننه وتل او هلته د نن په قلا کې ډیر تاریخ جنگ شروع شو خو په جنگ کې يهودو ماته وخوړل او په قرار د نظر و قلا ته تشدیدل په دغه قلا کې هم مسلمانانو ته ډیر غنیمتونه په لاس ورل اوس نو د خیبر په اوله حصہ کې او د شک په منطقه کې دغه یو قلا پاتې ده چې د نظر قلا ورته ویل کیږي
د خیبر په دغه کلاو کې دغه د نظر کلا هم ډیره مضبوطه او محکمه کلا ده. د يهودو تقریبا دا یقین وو چې مسلمانان که هر څونه کوشش وکړي دغه کلا نشي راسنیولای، نو ځکه خپل شیزي او ماشومان ټول په دغه کلا کې سره یو ځای کړي ول. د يهودو په هغه د مخنیو څلورو کلاو کې نه شیزي وي نه ماشومان، هلته یوازې جنگي نفر اوسېدل. مګر دغه کلا د يهودو هغه د امان او د اطمینان ځای وو. دوی ویل چې شاید نوري کلاوي فتح شي، خو دغه کلا نه پاتې کیږي. او اوس مسلمانانو دغه کلا محاصره کړه. څو ورځې تیرې شوې، مسلمانان غواړي چې د نظر کلا هم پاتې شي، خو دې کار ته هیڅ لار نه جوړیږي. يهود جنگ ته نه راوځي او نه جنگ کوي او نه مبارزه کوي، ټول کیسې یې پرېښولې. دروازې ټینګې په ځان پسې بندې کړې دي، خاصتا چې بیا په دغه قلا کې ښځې او ماشومان هم ورسره دي، نو پر هغو باندې هم بیریږي. مګر مسلمانان چې بیا هر وخت قلا ته ورنږدې شي، دوی په غشو او په ډبرو ولي، څوک نشي ورنږدې کېدلی. څو ورځې پر دغه محاصره تېرې شوې، هیڅ داسې علامه او نشانه نشته چې مسلمانان دې دغه قلا ونیسي. رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې هغه منجنیق چې یهودو جوړ کړی و هغه راکش کړي. مسلمانانو هم منجنیق راکش کړي تر څو د نظر و قلا ته راوستي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه دباب هم راوړي. دباب بیا یو بل ثقيله سلاوه چې د یهودو د قلاو څخه مسلمانانو ته پلاس ورل. او دباب داسې شی دی چې د ډیری لوی او لوړي ځینې په شکل باندې جوړ شوی دی او پر عربو یا پر پایو باندې ګرځي چې قلاو ته درول کیږي، او پر دغه دباب باندې چې یو قسم زینه ده پر دې باندې وقلاو ته ورخیږي او ورأوړي. نو اوس که دغه دباب خالی زینه وي او قلا ته ورنږدې شي، نو د هغې خوا په غشو باندې او په ډبرو باندې ویشتل کیږي. مګر یهودو دغه دباب د یو داسې اوږدې او غټې زینې په شکل باندې جوړ کړی دی چې پر لرګو باندې څرخي او پر عربو باندې او پر پایو باندې پریول کیږي. د مخ ته طرفه په څرمنو باندې پټ شوی دی، که چیرې غشي پر وموښلي نو هغه غشي تاثیر نه پر کوي او غشي په څرمن کې بندیږي. اوس چې مسلمانانو دغه دباب د قلا پر طرف باندې ورهي کوي، يهودو بیا اورونه پر راو غورځول چې دغه څرمنې په وسوځل شي. رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي چې دغه څرمنې په اوبو باندې لندې کړي، چې په اوبو باندې لندې شي نو بیا به اورونه تاثیر نه کوي. اوس چې کله څرمنې په اوبو باندې لندې کړي نو نه ډبرې او نه اور تاثیر کوي او نه بل شي تاثیر کوي. نو مسلمانان د هغه منجنیق په واسطه باندې د قلا دیوال ولي چې دیوال ته غټ ډبرې پر ورځي. او رسول صلی الله علیه وسلم هم امر وکړي چې په منجنیق باندې د دیواله یو ځای ولي، یعنی ټول ډبرې یو ځای ته متوجه کړي، ځکه هغه حساب یا مضاعف کیږي او نړیږي. نو مسلمانانو هم د کلا و یو ځای ته ډبرې متوجه کړي، په منجنیق باندې ورورځي چې هغه ځای په ونړي. او نور مسلمانان بیا د بل طرفه پر هغه لوی زینو باندې چې د بابات ورته ویل کیږي پر قلا باندې حمله کوي او نږدې کیږي. يهودي په ډبرو او په غشو باندې ولي، خو د څرمنو په واسطه باندې مسلمانان ساتل شوی دي، نه اور تاثیر پر کوي نه غشي نه بل شي. او په منجنیق باندې هم دیوال کرا نړیږي او د بل طرفه هغه د دباباتو حمله هم کرا وکالات ورنږدې کیږي. يهودو هر څه کوشش وکوي چې دفاع وکړي، خو اخر مسله تر دفاع تیر شو او د تیښتې په فکر کې شول. هلته مسلمانانو د منجنیق په واسطه د دیواله څخه یو ځای ونړوي او تر هغه ځای وکالات ورننه وتل. هلته د نن په کلا کې د مسلمانانو او د يهودو په مابین کې شدید جنگ شروع شو. څنګه چې يهودو د دغه قلا څخه و نور قلاو ته د تیښتې لار نه درلودله، نو خو دې د جنگ لار اختیار کړ او د جنگ په نتیجه کې يهودو بده ماتې وخوړل. هغه کسان چې وژل کېدل هغه وژل شول او هغه کسان چې تښتېدلی شوی هغه وتښتېدل. ښځې او ماشومان یې مسلمانانو ته ورپرېښول. د دغه قلا په فتح کولو سره د خیبر اوله نیمه حصه چې د نطاق او د شک حصه وه او 15 قلاوې پکښې وې دا پوره فتح شوه.
که څه هم په دغه منطقه کې هلته نورې کوچنۍ کوچنۍ کلاوې وې مګر د هغو کلاو اوسېدونکو چې دغه لویې او محکمې کلاوې ولیدې چې پاته شوې نو ټول ولاړل او وتښتېدل کله چې د نظار هغه مضبوطه او محکمه کلا هم پاته شوه د یهودو ټولو ښځې او ماشومان مسلمانان بندیان ونیول او په کلا کې کم موجود شیان شول هغه ټول مسلمانانو په غنیمت باندې واخیستل هغه نارینه یهود چې د دغه کلا څخه وتښتېدل ډېرې د قتیبې منطقې ته ولاړل دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د خیبر د کلاو اخري کلا ده چې په دې کې جنګ وسو یعنی تر دې وروسته بیا یهود جنګ نه کوي د مخه تر دې چې د خیبر د دویمې حصې د فتح کولو حالات درته بیان سي نو اول به د صفیه رضی الله عنها د نکاح بیان چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره څنګه نکاح وسوه او د هغه کیفیت به درته بیان سي محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه رسیږي څوک واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقی